آیا پوهیږئ چې ستاسې یو کوچنی عادت کولی سي ستاسې ټول ژوند در بدل کړي؟ آیا واقعا موټیویشن تاسې بریا ته رسوي؟ او که یا یو بل راز هم شته چې خلک پرې بریالیان کیږي؟ آیا کله مو احساس کړی چې خپل ځان ته ژمن پاتې کېدل څومره سخت دي؟ اکثره خلک فکر کوي چې بریا د استعداد، قسمت یا یو ستر چانس نتیجه ده، خو حقیقت داسې نه دی او شاید یو څه ناامیده کوونکی هم وي، ځکه بریا د وړو تکراري کارونو نتیجه ده. هغه کارونه چې ته یې هره ورځ کوې حتی کله چې زړه هم نه غواړي. دا اصلي راز په ډیسپلین او کنسیسټنسي کې دی. کنسیسټنسي یعنی یو کار په دوامدار ډول کول، که لږ هم وي او که ډېر، خو باید چې پاتې نشي. او ډیسپلین یعنی هغه کار کول چې باید وسي حتی که ستا زړه نه غواړي، یعنی خپل ځان د اوږدمهاله هدف لپاره مجبورول حتی په سختو شرایطو کې. موټیویشن یوازې یو احساس دی چې راځي او ځي. نن شاید ته ډېر وکار ته په جذبه کې اوسې، خو سبا بیا هغسې سوړ او ناامید. خو کنسیسټنسي احساس نه دی، بلکې دا یو تصمیم دی. هغه څوک بریالیان کیږي چې حتی په بدو ورځو کې هم وکار ته دوام ورکړي. واړه کارونه لوی اثرات لري. تصور وکړه چې که ته هره ورځ یوازې 1% ښه سې، 1 کال وروسته به ته هماغه انسان نه یې. همدا مفهوم په اټومیک هیبټس کتاب کې ډېر واضح بیان شوی. کوچني عادتونه که دوامداره وي، لوی بدلونونه راولي. یوه ورځ ورزش کولی سي چې هیڅ بدل نه کړي، خو هره ورځ ورزش یو نوی بدن جوړوي. نظم او انضباط سخت دی، ځکه چې انسان فطرتاً اساني غواړي. ذهن درته وایي چې نن یې مه کوو، سبا به یې وکړو. خو ډیسپلین درته وایي چې همدا اوس یې وکړه. بریالي خلک له خپله ځانه سره جګړه کوي او ګټي یې، نه له نورو سره. حقیقت دا دی چې ته ځکه نه یې ناکامه چې کمزوری یې، بلکې ځکه چې ته دوام نه لرې. اکثره خلک جیم ته ځي، کتاب شروع کوي، پلان جوړوي، خو ستونزه دا ده چې دوام نه ورکوي او لږ وخت بعد ځینې پاتې سي. کله چې ته یو کار هره ورځ کوې، دا کار ستا عادت ګرځي، بیا درته اسانه کېږي کرار او ستا د شخصیت برخه ګرځي او ستا شخصیت لا ښه کوي. ته هغه څه ګرځې چې ته یې تکراروې. که غواړې په ژوند کې کنسیسټنسي او ډیسپلین ولرې، نو څو عملي اصول درته ښیم. کوچنی او ساده پیل وکړه. اول ځل ډېر لوی هدف مه ټاکه. هره ورځ لږ کار پرې وکړه، خو پرېږده یې مه. ځان ورته مجبور کړه، حتی که دې هیڅ زړه نه ورغواړي. د پایلو پر ځای پر پروسې تمرکز وکړه. مهم ذهني بدلون دا دی چې مه وایه زه باید دا کار وکړم، بلکې ووایه زه دا کار کوم ځکه دا زما برخه ده. کله چې یو کار ستا هویت سي، نو بیا درته سختیږي نه. حقیقت واضح دی. موټیویشن په تا یو کار شروع کوي، خو کنسیسټنسي تا د هغې لارې پای ته رسوي. ډیسپلین تا مجبوروي او بریا ته دې رسوي. نو که ته واقعا بدلون غواړې، نو دا پوښتنه له ځانه وکړه: آیا زه تیار یم چې حتی په بدو ورځو کې هم دې کار ته دوام ورکړم؟